السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، زمونږ تجوید دروس شروع دي الہ العالمین په فضل سره. نننې زمونږ او ستاسې سبق چې دی میمی ساکن درې قاعدې دي. که تاسو ته یادي په ابتدا کې د ابتدا په اسباقو کې مونږ دغه ویلي چې صفات عارضه 19 صفات لري او دغه په اتو حروف کې راځي چې هغه اتو حروفو مجموعه چې ده او یر مولانې دی. نو په هغه کې یو میم مو نو نن په هغې کې دغه میم وایو. د میم ساکن درې قاعدې به مونږ د الہ العالمین په فضل سره به وایو. ګورئ درې قاعدې دي. اول نمبر ادغام شفوي، دویم نمبر اخفا شفوي، دریم نمبر اظهار شفوي. نو راځو اول نمبر په دې کې ادغام شفوي ته د دې قاعدې ته راځو چې د دې قاعدې څه شی ده او بیا مثال هم مونږ ورکړی دی. ګورئ کله چې میم ساکن نه وروستو میم راشي، ګورئ قاعدې ته خیال کوئ. ادغام شفوي چې کله میم ساکن نه وروستو میم راشي نو هلته میم ساکن به بل میم کې مدغم کیږي. مدغم خو تاسو پیژندلی دی، یو ځای کیږي، خو مدغم به څه شی وي؟ مع الغنه به وي، یعنی ادغام بم کو مع الغنه، نو دې ته ادغام شفوي ویلی شي. نو قاعده تاسو وکتله او دا ځان سره نوٹ کئ. مثال وګورئ فهم مقمحون. نو مونږه قاعده څه ویلی چې کله میم ساکن، دا میم ساکن تاسو وګورئ دغه میم دی، دغه میم ساکن دی، په دې باندې سکون دی. سکون تاسو ته ما بار بار ښودلی چې سکون څه ته وایي. سکون وګورئ دا با ساکن دی، میم ساکن دا ہے چې میم د پاسه سکون وي. نو دا وګورئ میم ساکن دی، نو مونږ څه ووی هغې نه پس ته بل میم راشي نو هلته به مدغم کیږي. نو دا وګورئ دا میم هم په دې کې مدغم که، مدغم سره سره مونږ په دې کې غنه هم وکړه، صرف هم مدغم نه که نو ادغام سره مونږ غنه مو که. داسې مو ویل فهم خیال هم دی فهم مقمحون. نو دې ته ادغامي شفوي ویل کیږي. څه شی ویل کیږي؟ دې ته ادغامي شفوي ویل کیږي. نو دا تاسو نوٹ کړئ. دویم په دې کې چې دی هغه اخفای شفوي ده. دویم قسم مونږ لیکلی هغه دا دی اخفای شفوي. خو اوس به مونږ دا ووایو چې کله میم ساکن نه وروستو با راشي، میم ساکن نه وروستو با راشي، هلته غنۍ خفیفه کیږي. هلته څه شی کیږي؟ غنۍ خفیفه کیږي، یعنی پوزه کې 2 حرکت عمره آواز اثارول. پوزه کې 2 حرکت عمره آواز اثارول، دې ته اخفای شفوي وایي. نو دا یې قاعده ده. اوس مثال وګورئ ربهم، دا ها میم پیش هم دی، دا میم ساکن دی، میم ساکن نه بعد با راغلی. دا وګورئ وروستو با راشي نو هلته به غنۍ خفیفه کیږي، یعنی پوزه کې به 2 حرکت عمره آواز اثارول. نو دې ته څه وایي؟ اخفای شفوي ویل کیږي. مثال مونږ ورکړی دی، نو دا ویلو طریقه دا ده. اوس وګوره میم ساکن راغلی بیا با راغلی، نو دا به مونږه پوزه کې آواز به اثارو 2 حرکت عمره. نو څنګه به وایو؟ داسې به وایو. مثال مونږ ورکړی ربهم بالغیب، هم بالغیب، هم ربهم بالغیب، دغسې نه وایو. نو څنګه وایو؟ ربهم بالغیب. خیال خو هم دی که نه؟ د کرنګې وګورئ میم راغلی، میم ساکن نه بعد با راغلی دی، نو دلته به مونږ څه کوو؟ نو غنۍ خفیفه به کیږي، یعنی پوزه کې به 2 حرکت عمره آواز ایسارو، لکه وهم وما هم بمؤمنین. خیال هم دی؟ ښه، دو خو مو ویلې. دریم چې دی اظهاري شفوي دی. اظهاري شفوي چې کله ګورئ چې کله میم ساکن نه وروستو میم او با را نشي، را نشي، ښه دې ټکي ته به تاسو خیال کوئ، را نشي. هلته خو راتله دلته چې کله میم ساکن نه وروستو میم او با را نشي نو هلته به میم د خپل مخرج نه بغیر د غنې نه ویلی شي، یعنی د خپل مخرج نه بغیر د غنې نه به وایو. یعنی چې څنګه د مخرج نه حرف ادا کیږي
امک رنګي به ادا کو غنه به پکې هیڅ شی به هم پکې نه کو ښه نو بغیر د غنې نه ویلی شي دې ته اظهار شفوي وایي څه شی ورته وایي اظهار شفوي قاعدې ته بیا وګورئ چې کله میم ساکن نه وروستو میم او با را نشي هلته به میم د خپل مخرج نه بغیر د غنې نه ویلی شي نو دې ته اظهار شفوي وایي لکه تاسو وګورئ دا میم ساکن راغلی دی او میم ساکن نه وروستو یعنی میم او با نه علاوه نون راغلی دی یعنی نور حروف راغلی دي څه شی راغلی نور حروف راغلی چې هغه نورو کې څه کم حرف دی هغه نون دی دا وګورئ نو په قاعده کې مونږ وویلې چې میم او با را نشي نو دلته خو نون راغلی نو دلته به اوس مونږ څنګه وایو قاعده کې مونږ څه نو هلته میم د خپل مخرج نه بغیر د غنې نه ویلی شي نو دا چې دی دا میم چې مونږ کله وایو نو دا به مونږ بغیر د غنې نه الم نشرح داسې به نه وایو څنګه به وایو الم نشرح الم دا به بیا غلط راځي صحیح ده نو صحیح به څنګه وي الم بالکل د مخرج نه مونږه صحیح وایو غنه پکې نه کو نو دا بالکل به صحیح ادا کو نو بیا به قاعده صحیح کیږي او که مونږ الم نشرح ویل دا بیا غلطیږي د قاعدې خلاف بیا ویل کیږي نو څنګه به وایو الم نشرح همدکه رنګې وهم دا نه ویل کیږي ښه دغسې څنګه به وایو وهم لا یؤمنون وهم نو دلته قاعدې ته بیا راشئ چې کله میم ساکن نه وروستو میم او با را نشي نو میم ساکن نه وروستو نه با راغلی نه میم راغلی څه شی لام راغلی نو هلته به میم د خپل مخرج نه بغیر د غنې نه ویلی شي نو دا میم چې دی د خپل مخرج نه مونږه بغیر د غنې نه وویلې څنګه مو ویلې وهم لا یؤمنون که غنه م پکې کړې وه نو بیا غلط راځه وهم دا غلط راځي صحیح ده نو صحیح څنګه راځي وهم لا یؤمنون نو انشاءالله امید لرم په دې مختصر سبق باندې به تاسو پوه شوي نو کوشش وکئ خپله هم ځان پوه کئ او نورو دوستانو ته ثواب په نیت باندې شیر کئ او چینل سبسکرایب کړئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته